سلامونه ملګرو، ساقي جان یم او دا نننی پیغام می نن د خاص کر د دیر د نوجوانانو لپاره دی. د پاکستان د تحریک انصاف نوجوانانو که زما دا غږ اوري او زما دا غږ تاسو ته در رسي چې څومره نوجوانان دي، ټولو ته زما دغه درخواست دی او دغه دعوت ټولو ته ورکومه چې په 25 تاریخ باندې به په واړی کې پروګرامي چې څومره ملګري په ګڼ تعداد باندې راشي او خاص کر هغه خلکو ته چې کومو ته په پاکستان تحریک انصاف کې څه لیډرشپ سپک کتلیو، هغه خلک لازمي راشي ان شاء الله تعالی. زمونږه غږ به رخصي مخې ته او زمونږه خبرې به خلک اوري ان شاء الله. ساقي جان مخکې هم ستاسو ترجماني کړوه او ساقي جان به بیا هم ستاسو ترجماني کوي او ساقي جان چې په سوشل میډیا څنګه تاسو سره ولاړو ان شاء الله په ګراوند به هم دغه شانته کې تاسو سره ولاړي. خو ستاسو نه مې دغه غوښتنه ده چې څومره خلک دي، د برچر خلک دی، کوزه چر خلک دی، د وشیری خلک دي، د ډوک درې خلک دی، د کوستان خلک دی، شرنګل دی، درو خلک دی، د یاګي خلک دی، چې څومره خلک دی زمونږه د ان5 حلقې چې څومره خلک دی، که دا ناراض ګروپونه او که دا راضي ګروپونه، ټولو ته زما دغه درخواست دی چې دا وخت به تضاد نه ساتو، راشئ میدان چاته مه پرېږدئ او دا جلسه او دا پروګرام موږ د عمران خان دپاره کوو او دا را جوړ کړی موږ د عمران خان دپاره دی. نو انشاءالله زه ستاسو ترجماني کوم د خیره سه، زه به ستاسو د زړه اواز خلکو ته رسومه او باقي فیصله به تاسو کوئ د خیره سه. نو انشاءالله موږ خپلې فیصلې نوره چا لاس کې نه ورکوو. دا زمونږ د نوي نسل او زمونږ د نوجوان کل حق دی او دا حق مونږ نور چاته نه ورکوو ان شاء الله تعالی. زمونږ په نوجوانانو کې ډیر زیات ټیلنټ دی او مونږ له پکار ده چې یو کامیاب او قابل سړی مونږ پارلیمنت ته ولیږو، زمونږ غږ اوچت کړي او زمونږ خبره وکړي. نو ان شاء الله په دیر کې زه ستاسو غږ یم، په دیر کې به زه ستاسو غږ اوچتوم او پارلیمنت ته لیږل هغه بیا د قوم د مشرانو او د قوم د معزز او محترمو د دیر د میلمه دوست او د شملورو خلکو کار دی. ابا بیا هغه کوي ان شاء الله تعالی. خو چې څومره ملګري دي راشي او په دغه پروګرام کې چې کوم دی شرکت وکړي. د نمونه خو مې یو ځل واخیستو، که بیا دا نمونه والم نو دا ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي. خو خاص کر د هغه خلکو نه چې څوک د عمران خان د نظریې سره ولاړ دی او د هغه د سوچ او د فکر سره ولاړ دی او څوک د عمران خان نظریه بربادوي او د هغو مخالف دي، لازمي راشي ان شاء الله تعالی. د عمران خان د زړه دپاره راشي او زه به ان شاء الله موجود یم. زه به یو کس پیژنم او زه یو سړی په نوم پیژنم ان شاء الله تعالی. د سوشل میډیا د وخت ټول پیژنم، یو سړی په نوم پیژنم ان شاء الله. زه به ستاسو په انتظار یم، تاسو به ټول راځئ د خیره سه. ستاسو د قسمي او وعده راسه وکړئ، زه ستاسو په انتظار یم. والسلام.